ملا صاحب مې پاس د زښته ډېره وخته یې ولیدلو او همداسې خوشبختانه په دلیار باندې ري وو سره مخامخ شولو او الحمدلله د ملا صاحب د کوم درسونه چې موږ تر کړي دي حتی په پوهنتون کې د وظیفې په حالت کې او په ډېرو مهمو ځایو کې استفاده ترې کړې ده. خدای دې ده ته د دنیا او د آخرت د کامیابۍ سبب وګرځوي. ډېره مننه ملا صاحب. تاسو د ادارین کامیاب و موفق وای ضرورت شاگردانو ته لږ نږدې راشه چې غږ صحیح کوم ثبت شي. الله سر پیروز او کامیاب لره انشاءالله دا دواوې دي یو بل ته بسرکو ده ګټل شي. په دغه اوسنیو شرایطو کې هغه ډاکټر صاحب زاهد اکثره وخت تا بعضې خبرې هغه کې ګوره ملا صاحب دغسې خبر په پلان قسم کې زده کړې وه دغسې خبرې زده کړې وه. په دغه اوسنیو شرایطو کې اکثره وخت تا د یوه خبره د ما چې په یاد ده چې ته ویلي دي و چې د ژبې سم احتیاط کوي د ژبې سم. ګوره یو آخره زمانه ده داسې حالت به راشي چې گیز به مسلمان وي بیګا به کافر وي بیګا به مسلمان وي گیز به کافر وي او فقط د ژبې وشول داسې نو په دغو وختو کې ما اکثره ملګري ته دا خبره کړې ده چې داسې ډېر احساساتي شوي ما د تا خبره ورته کړې ده نو واقعا ډېر شیان به زده کړي دي. خدای دې تا ته صدقه جاریه وګرځوي او صدقه جاریه ده ته د خدای توفیق د عمل راکړي. عمل مهم ده. دغه خپلو شاګردانو ته که هر خبر د اوس بیا مثلا په سیم کې خو ټول شاګردان نه درته کوي خو دا ویډیو د حتما زښته ډېر کسان ویني که خپل شاګردانو ته د څه خبر لرې د اوس یې ورته وکړه لږ نږدې شه چې د غږ داسې په لوړ غږ باندې هغه شي ثبت شي. ما خبره خو داسې ده چې حضرت علی رضی الله عنه بیایي زه اوس دا ډېره ویم اناس نیام ازامات انتبهو وی خلک ویده دي چې مړه شي ویښ به شي. نو دا د آخرت لپاره به ډېر کار او عمل وشي د آخرت لپاره ډېره یو څه شی پانګه او تحفه جوړه شي. دنیا دپاره هم ډېر کارونه کوي آخرت هم د خدای جوړ کړو دنیا چې دی مو هغه وصیت یې کړ. ډېره مننه خیر یوسي. خدای وکړه چې هغه ټول شاګردان دي چې د تا نه یې درس ویلی دی او ډېر څه یې درس کې زده کړي دي او الحمدلله د هغو وخت هغه کوم تدریس چې تاسو کړی و یعنې واقعا ډېرو خلکو ته مفید واقع شوی په داسې انقلابي شرایطو کې ډېرو خلکو د موږو معلوماتو په اساس باندې خپله لیار نه ده ورکه کړې یعنې ساتل یې ده. نو خدای وکړه چې دغه د تاسو پیغام هغو ته هم ورسېږي. ډېره مننه په دې ډېر واقعا ډېر سلام دی الله مل خیر ډېر ودان